السلام علیکم. ډیرو ګرانو ښاغلو ګلالو کتونکو د صاحب شاه صابر صاحب څو شعرونو سره چې هغه چې زه د ښایست په صفت نه مړېږم هغه سړي زما په هر ځای کې غیبت کړی دی او زه د دې ښار د نفرتونو د بوتانو دشمن ما په دې ښار کې د مینو امامت کړی دی. د روایتو تر مخه محمد سید بای ما سره ناست دی. د روایتو تر مخه په سمدستي مشاعره کې مونږ تاسو ته نیغ په نیغه راوستی و، خو ډېر ښه لیک کوي. د پښتونخوا نظمونه یو دوه لیکلي دي، نو مونږ ورته خواست کوو چې هغه مونږ ته ډالۍ کړي. اول خو ټولو مینوالو ته زما د طرفه د مینې او خلوص ډک سلامونه. اوس به دا څو لیکلي مې دا به تاسو سره شریک کړو. دا پېښور په باره کې ما یو نظم لیکلی دی، غزل مختصر غوندې دی. خوښ مې پېښور دی، د پیرس نه راته ګران دی. دا د پښتنو وطن، دا پښتونستان دی. دا به د لندن په محلونو زه بدل نه کړم. ښکلی که یورپ دی، پېښور هم یو خپل شان دی. دا د پښتنو وطن، دا پښتونستان دی. وایي ښکلی که یورپ، دا د پښتنو وطن، دا پښتونستان. وایي تا ته که سیدني او نیویارک ښارونه ښه ښکاري، ما ته پېښور په دغه ټولو باندې ګران دی. دا د پښتنو وطن، دا پښتونستان دی. ډېر خیال، دا د پښتنو وطن، دا د پښتونستان دی. دلته غیرتیان او ننګیالي ټول پښتانه اوسي. ځان زما قربان شه، دا د مینې جهان دی. دا د پښتنو وطن، دا پښتونستان دی. وایي محمدین چې زکه یاره صفت کوم، دغه پېښور زموږ د مینې ګلستان دی. دا د پښتنو وطن، دا پښتونستان دی. ډېره مننه. د احمد سید بای یو بل نظم دی، هغه تاسو ته وړاندې کوي. د پښتو ژبې لیک کوي، ډېر مزیدار. پښتو کې د پښتنو او د پښتو خبرې رانغاړلې دي، نو یقینا تاسو ترې اورېدی شئ. په پښتونخوا کې د قدرت دا نظارې وګوره، لکه جنت غوندې کې دلته تماشې وګوره. دا دنګ دنګ غرونه قدرت تا ته قدرتونه ښایي، دا سپینې واورې پې الله تا ته شانونه ښایي. دا لوړې ونې پکې ټولې کرشمې وګوره، لکه جنت غوندې کې دلته تماشې وګوره. دا شنه باغونه چمنونه یو ښکلا ده پکې، د زړه سکون د ژوند ادا ده پکې. دا یخې یخې هواګانې د مزې وګوره، لکه جنت غوندې چې دلته تماشې وګوره. بیا پکې راشه اباسین ته چې موجونه وهي، په توربېله کې د کوهستان غرونو کې څنګه موجونه وهي، د کوهستان غرونو کې څنګه تندکونه وهي. په توربېله کې دا سپینې شنې چپې وګوره، لکه جنت غوندې کې دلته تماشې وګوره. بیا ترېنه سوات ته ورشه، هلته کې سیلونه وکړه، دا په کالام او په بحرین کې دیدنونه وکړه. دیر باجوړ مومن بونیر د علاقې وګوره، لکه جنت غوندې کې دلته تماشې وګوره. ډېر خیال. دا د مردان او ثوابۍ هم پکې ذکر وکړه، ورسره خوا کې بیا ګډون دی، ورته فکر وکړه. دا د مابند د غر په سر باندې وږمې وګوره، لکه جنت غوندې کې دلته تماشې وګوره. د اورکزۍ او د کورم جنسۍ هم وګوره، وزیرستان او د خیبر هم پکې نوم وګوره. د پښتونخوا دا ټولې سیمې د مزې وګوره، لکه جنت غوندې کې دلته تماشې وګوره. وزیده کې اوس هم ډېر غیرتیان خلک دی، په یوسفزو کې دا بادران خلک دي. دلته د مینې او د وفا دا میخانې وګوره، لکه جنت غوندې کې دلته تماشې وګوره. بیا پېښور به زه په ټول یورپ بدل نه کړمه، دا محبت به د پښتو سره هېڅ خپل نه کړمه. د زړه په مینه د مسکین یو څو مصري وګوره، لکه جنت غوندې کې دلته تماشې وګوره. ډېره مننه د محمد سید بای چې موږ ته خپله کلامونه، خپل شاعري راته ډاډای کړه. تر یو بلې ښې ویډیو پورې تاسو نه اجازه غواړم.